د وخت چې کوم دی په تلیو شعراو کې خو زه خپل پیر و مرشد حمزه بابا ګڼم. ټیک. بیا د هغې نه بعد چې کومه سلسله کې بیا چې د چا نه زه ډېر متاثره یم په تلیو شعراو کې چې مو خوښ دی نو هغه یو استاد خبر افریدی دی، پروفیسر رحمت الله درد صاحب دی. او بیا په د دور حاضر د عصر چې کوم مشران شعرا دي په دغو کې چې چا نه زه متاثره یم نو کیسر افریدی و محترم درویش دورانی صاحب. زه ډېر متاثره یم، ډېره شاعري یې لولم، مطالعه یې کوم چې ځکه خو په لارو کې برسیره ده، ځکه خو په لارو کې برسیره ده او لار د میخانې په جومات تیره ده. سوره مې په سر که د یادې نشته، سوره مې په سر که د یادې نشته، بیا یې هم دواره نه چاپېره ده. ډېر. لار د اذیتونو مې را لنډه کړه، لار د اذیتونو مې را لنډه کړه، څه په همتونو مې را لنډه کړه. او څومره چې کیسه دې زهرجنه وه، څومره چې کیسه دې زهرجنه وه، هومره په خوندونو مې را لنډه کړه. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر احترامات ملګرو قبول کړئ. سمر افریدی یم، امید دی چې ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. دا وخت را سره نسیم افریدی صاحب ناستی کوي، پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي څیرې، او په ادبي څیرې کې نن دی موږ سره میلمه دی. نو راځئ چې په شریکه ورته په خیرالي او ستړي مشي ووایو. نسیم صاحب ستړي مشي دی. ډېره مننه، زه تاسو له ستړي مشي هر کله یم، د تاسو ډېره ډېره مننه. الله مو ژوندي لره ښاد و آباد اوسي. مننه نسیم صاحب. ژوند مو څنګه روان دی؟ الحمدلله د ژوند لمحې ښې روانې دي، اگر چې ژوند غم او ښادي خور ورور دي. کله انسان پکې خوشحالو له مخ شي، کله درد او غم و اذیتونو له پکې مخ شي، خو به هر حال هر هغه وګړی چې هغه په هر حال د الله شکر ادا کړي نو ښه خبره ده. الحمدلله په هر حال د الله نه روزي ډېرې ښې د ژوند شپې ورځې روانې دي. نسیم صاحب د خیبر په سیمه کې ادب په کم معیار روان دی؟ د خیبر په سیمه کې که تاسو خیال کړی وي حمزه بابا وایي چې حمزه سپرلی هغه شعر دی چې د خیبر له غرونو انمر د شعر وخوت چې خورې یې پلوشې تر هندوستان دي. د کلاسیک ادب تکمیل چې کله حمزه بابا وکړو، د جدید ادب آغاز یې وکړو، نو په دغه خاوره وشو او د هغه نه واخله تر ننه پورې زه ګڼم چې دغې خاورې له غزل محتاج دی. بلکل. دا اوس هم هغه خاوره ده چې دغې خاورې له زه غزل محتاج ګڼم. ډېر ښکلی معیار لري، یو ماحول لري، یو تغزل لري. هغه د بیا چې کومه د جدت هغه پیرایا ده که نه، ای څه په نوي رنګ کې را بند کړې ده. که د هغې په هکله باندې په دا مختصر وخت کې خبرې کوو نو دا به وخت زیات غواړي، خو دا زه په باور سره ویلی شم چې دغې خاورې له د خیبر سیمې له اوس هم غزل محتاج دی. د شعر اسلام په باقاعده توګه چا نه کړی؟ د ما په شروع کې چې کوم استاد و، استاد حاجي جان اکبر صاحب نه ما اصلاح کړې ده. پس له هغې بیا ما د استاد بېوس افریدي نه هم اصلاح وکړه او بس اوس لګیا یم. اوس هغه نه اوس هم زه خپله اصلاح ته باقاعده کوم او بس په خپل هم الحمدلله اوس دومره شو چې خلکو له اصلاحګانې کوو. بس په باقاعده طور کمې جرګې غونډې له ځې راځي؟ زړه مې وي چې هرې له لوړ شم، د وخت د کمي یوازې ځینې غونډو له ورسېږم، ځلو نه ونه رسېږم. خو کمبر پښتو ادبي جرګه چې هغه یې موږ سره نږدې هم ده او د شعرونه زه د هغې یو وګړی پاتې شوی یم. له تر ننه پورې په هغې کې مو د یوې اوږدې حصه شته دی. هغې سره بیا داسې نورو ټولنو سره نن هم چې د کومه ټولنه وه دغسې بس کوشش کوم چې هرې غونډې له ځان ورسوم. څومره غزل یا داسې نور صنفونو باندې کار کړی وي؟ سمر صاحب ما زیات کار په غزل کې کړی دی او بیا ورسره مې نظم هم لیکلی دی او افسانې مې هم لیکلي دي. ډېر ښه. مضامین مې هم لیکلي دي او مقالې مې هم لیکلي دي. نو که چیرې زه یو کتاب خو چاپ دی، دویم هم تیار شو، د افسانو هم تیار دی، که بیا زه بل د نثر کتاب راخلم نو هغه هم تیار دی. ما په خپلو اسلافو باندې، په خپلو مشرانو باندې مقالې او مضامین لیکلي دي، هغه هم راسره شته. کتاب نامه مینوالو ته خپل واخلي. د اول کتاب چې کوم چاپ شوی دی بلندره نوم دی او د دویم کتاب چې کوم په پریس کې پروت دی د هغې بدرګه نوم دی.
او د افسانو چې کوم کتاب د هغې ته مې لا نوم نه دی خوښ کړی په خپله هم کیدای شي هغه د یوې افسانې عنوان وګرځي. نسیم صاحب د خیبر د ادب په مستقبل او په ماضي را سره خپل تاثرات شریک کړي. سمر صاحب دا خو یوه داسې پوښتنه ده چې که په دې باندې خبرې کېږي که نه ټیک ده نو خبره به ډېره وځنډېږي. مو وختي هم ذکر وکړو چې په دغه خاوره باندې چې کله د جدید ادب آغاز وشو او سرخیل یې حمزه بابا وګرځېدو چې هغه امیر المتغزلین شو، امیر التغزل شو، بابای غزل شو. هغه د کلاسیک ادب بس تکمیل ته ورسولو و هغه د جدید ادب په دغه خاوره وشو. بیا یو وخت و چې حمزه بهار لا د خیبر نه نه ځي او ډېرې غوټې په غوړېدو ښکاري. دا یې بابا یو خوب و. دغه خوب یو وخت و چې د دې خوب په تاثر کې ګلان را وټکېدل چې په هغې کې استاد دور محمد جګر افریدی، لالزاده نظیر شینواری، خاطر افریدی، استاد خیبر افریدی. دا بیا هغه شخصیتونه وو چې بیا په دوی کې چې چا لکه استاد خیبر افریدي ډېرو خلکو روزنه وکړه، بلکې زه به دا وایم چې د استاد خیبر افریدي شاګردان نن د استادانو استادان دي. بېشکه دا د که څوک د دې خبرې نه مخ اړوي بېله خبره ده. نو آیا داسې دور و چې دوی د پښتو ادب په یو پلیټفارم باندې ودرولو، یو مقام یې ورته حاصل کړو، بلکې زه به دا ووایم چې ورسره کلاسیک ادب له د خلکو رجحان را وګرځېدو. د نن سبا چې کلاسیک ادب باندې هم زور راوړل شوی، زه به دا ووایم چې دا هم د حمزه بابا برکت دی. د هغه په سبب باندې د خلکو رجحان هله را وګرځېدو چې دلته غزل یوه نوې جامه ومونده، یو نوی مقام یې وموندو. نو چې کله غزل یو نوی مقام وموندو نو د خلکو رجحان جدید ادب سره کلاسیک ادب ته را وګرځېدو. بیا ورسره چې کوم د حال دور دی اوسنی، په دې کې هم ډېر داسې ښاغلي نوموړي او ماهر ادب شخصیتونه شته دی چې هوبهو دوی د خپلو مشرانو په پل باندې پل ایښی دی او د خپل نوي کول هغه روزنه یې په یوه داسې طریقې سره کړې ده چې نن هم داسې غزلونه شته دی په نوي کول کې چې هغه ته کله اورې او د هغې مقطع نه وي ویل شوي، هغې ته دومره رنګیني بخل شوي وي، یو داسې ماحول ورته بخل شوی، یو داسې تغزل ورته بخل شوی وي چې ته به یې چې که دی خاطر افریدي کلام دی. ټیک بلکل. خو چې کله مقطع له راشه وي د یو زلمي لیکوال د یو ماشوم بچي غزل به وي، بیا چې لږ داسې زلمو لیکوالانو له شي چې په هغې کې بیا ډېر داسې ښاغلي شته دی چې هغو غزل له یو نوی رنګ، بلکې زه به دا وایم چې یو مرکزي رنګ یې خپل کړی، لکه څنګه د خوشحال بابا مرکزي رنګ ننګ دی، د خوشحال بابا، د عبدالرحمن بابا تصوف دی و فن و نصیحت دی، د حمزه بابا پښتو ده. دغسې د نوي کول داسې ملګري شته دی چې هغو ځان له یو مرکزي خیال پیدا کړی دی. هغو د غزل هغه پیرایه چې کومه دومره پهچان لري که چېرې چا یو شعر وویلو پته یې لګېږي چې دا یې فلاني شعر دی. نو حال چې کوم دی هو اگر چې د یوه خبره شته دی چې دی شروع نه د یوه سلسله رو روانه دو چې ښه و بد په هر څه کې وي شته دی، خو په حال کې چې کوم شعرا دي او د دو کوم غزل لیکي او کوم معیار ته یې غزل رسولی دی لکه لنډ هغه به زه دا ډېر کم ډېر خو به نه یادوم کیسر افریدی اینې دغسې پسې بیا راڅه په ادیبانو کې، په شاعرانو کې، افسانې نګارانو کې ډېر هغو چې کوم کار د پښتو ادب له وکړو او کوي یې لګیا دي، نو دا خبره لرې نه ده که هغه څه د پښتو ادب جولې ته وسپارلی شول اگر چې موږ دغه خاوره انقلاب وواله. سمر صاحب په دې کې ډېر کتابونه یې مضایع شول، ډېره شاعري چاپ نه شوه. بلکل. هغې په تناظر کې اوس خلک یې چې د خیبر نه غزل لاړو، خیبر نه دا وراثت نورو سیمو ته منتقل شو،
نه صرف دا ده چې هغه کتابونه نه دي چاپ شوي، موږ له د سرکار نه پاڼ نه میلاویږي، د موږ وظیفې نشته، د موږ سره په هر مقام خیانت شوی دی، د موږ نه په هر مقام باندې له وجې د دې نه هم لوېدلی نظر شوی دی چې دا یوه ښکاره خبره ده چې نن سبا خلک دا دعوې کوي چې زه د حمزه بابا نه ښه غزل لیکم. ته بل شاعر څه له نه یادوې، خو پوه شه چې ته متاثره د دې نه یې، خو په ظاهره یې نه منې، خو په زړه کې دې منلی. بالکل. نو موږ باید چې دا خبره په زړونو کې تسلیم کړو، په ظاهره تسلیم کړو دا خبره چې نه دا یو حقیقت دی چې د خیبر له غرونو چې هغه لمر ختلی و او خواري یې پلوشي تر هندوستان ویلی، خواري تر پلوشي تر هندوستان دي، تر هندوستان به انشاءالله وي چې دا کوم نوی کول زه وینم او زه ورته په تندي کې کومه رڼا محسوسوم او د دوی دا کومې هڅې دي او کوم تخیل یې دی او کوم تخلیق یې دی، نو انشاءالله لرې نه ده چې په دغه علاقه باندې بیا یوه د امن فضا را روانه ده، خلک په خپل کور ورشول، انشاءالله د دغو دا لیک دا تخلیق به دا به چې کوم دی خلکو له وړاندې کېږي او بیا به ترې استفاده اخلي. صرف د موږ خبره دا ده چې د موږ سره لنډ مثال به یې زه ډېر کم، ستر ماهر ادب مقدر شاه مقدس صاحب د 42 کتابونو مصنف دی، 42 دی او د هغه صرف 4 5 یا 6 کتابونه چاپ دي. دغسې نور چې کوم زرهاو شعرا دي موږ نه صرف شاعري د انقلاب د واجې ضایع شوه، موږ خلک انقلاب ووهلو چې له وجې د اقتصاد ښکار شو، موږ خپله شاعري پښتو ادب جولې ته ونه سپارله چې په منځ کې خلک راغلل او هغه دا دعوې کوي چې د خیبر نه چې کوم دی علي دور تېر شوی دی. اول خو زه دا خبره کوم چې دا اختیار هیڅ چا لا نشته چې هغه په نثري گفت کې تعلیق وکړي، تعلیق کوي د شعر د لارې وکړه په نثري گفت کې ما کوه که بیا دا اختیار چا در کړی وي بس ټیک ده ویې که توله به اختیار وي، خو دا هم یو تجاوز دی چې شوی دی او کېږي. نو لحاظه زه به په خپلو خبرو کې دومره ویایم چې د خیبر د ادب کوم معیار و معیار ساتلی شوی دی خو تر خلکو نه یې رسېدلی، د فنکار د لارې نه یې رسېدلی، د چاپ د لارې نه یې رسېدلی، د یار دوست د انتخاب د لارې نه یې رسېدلی. نو دې خو دا مطلب نه شو چې په خیبر باندې علي دور تېر شو، خیبر علي دور لري او انشاءالله وي به یې دا خبره چا نه لرې نه ده او نن یې هم چې کوم دی د غزلو نه استفاده اخیستل کېږي. زه ډېر خلک وینم چې هغو کوم رنګ دی اوس هم د هغو په رنګ کې د حمزه بابا هغه شاعري او هغه خیال ماله مخې له راځي چې د کوم په هکله بابا دا خبره کړې وه چې تر غنخ پورې میدان د سخن جوړ دی د حمزه تخیل ښکاره مړوند شو. بابا په خپله دا 2050 پورې د پښتو ادب چیلنج کړی چې که ما غوندې غزل لیکي نو اول د ما خیال نه ځان وساته، لا تر ننه پورې چا د حمزه بابا د خیال نه ځان خلاص نه کړو، د حمزه بابا مقام ته څوک ونه رسېدل، هغه که موږ لره پښتونخوا ده او که بره پښتونخوا ده څوک دی ثابت کړي چې د حمزه بابا مقام ته رسېدلی. سمر صاحب لږه لنډه شان خبره به وکړم، حقیقت بین سره یې ټیک ده، دا هم یو حقیقت دی چې موږ د خیبر په شاعرانو کې لږ اتفاق کمزوری دی، دې سره به اوس تاسو ملګرتیا کوو یا به نه کوو، خو دا خبره د هر سړی ومني چې نن سبا د خیبر په شاعرانو کې لږه د اتفاق ماده کمه شوې ده. یوه او دویمه خبره دا چې بیا په نوي کل کې ځینې کسان داسې دي چې د هغو له موږ کومه رڼا په تندي کې محسوسوو هغسې توقع ترې مو ونه لرله. لږ غونډې کې د سوشل میډیا د لارې هغو چې کومه لار اختیار کړه د هغې د وجې نه بس موږ ته هغسې مطمئن نه شو، بیا پاتې شول هغه خلک چې کوم موږ ته دا د موږ سره دا مرسته نه کوي، دا تعاون نه کوي، نو به د دې په شا سمر صاحب چې اول ته یوې خبرې لا ودرېږي زه ودرېږم بل مې ملګری شي د اتفاق نشته خو په ټغر کینو که نه موږ ډېر څه دي دغو خلکو صاحبو په نامه دغو خلکو له ډېر څه راځي خو دوی خوري خپلو بچو له یې وړي او موږ له هغه لیک چې زړه په وینو یې کوو، هغه لیک چې موږ یې په پردي وطن کې کوو، په پردو مزدورو په پردو سړکو باندې یې کوو، هغه موږ نه چې کوم دی یا ضایع شي او یا یې په هغو خپلو روپو چاپ کړو چې خپلو بچو د خولې نه رزق وشو کوو او د ادب جولې له یې ویر نو دا یوه قرباني ده. بس که وبې تر هغې پورې چې تر څو پورې موږ سره دوی دا انصاف نه کوي نو زه ترې غوښتنه کوم په ډېره عاجزۍ سره چې موږ خو وختي وضاحت وکړو چې موږ خلک انقلاب وهلی دي او داسې انقلاب وهلی دي چې پوره د سور انقلاب و، بلکل
سر تر پایه پکې غرق شوي یو، نو باید چې موږ په حال رحم وکړي، ولې موږ حق ته دوی لاس ونه نیسي، موږ حق چې موږ ته راورسوي ولې موږ دا لیک خلکو له ورسي. د پښتو ادب ته صرف د غزل پورې اهمیت ورکول پکار دی یا په نثر نظم کې هم پکار دی؟ بالکل پکار دی. د دغې وجې نه تاسو یقین ولرو چې زه پخپله کوم هغه د درون احساسات چې زه غواړم چې زه یې خپلې معاشرې ته وړاندې کړم، ای ما نه شعر په ژبه کې نه شي، هغې له ما بیا د افسانې لاره اختیار کړه. زه هغسې لا په ځان باندې پکړ نه لرم، هغسې عبور نه لرم چې یوه ستر داستان، یوه ستره کیسه په یو شعر کې بند کړم. لکه زه به تاسو له د کیسه راپرېږدي یو شعر ویایم چې یوه پیغله په واده باندې سلا شوه مګر کور ته د لالي سینګاره نه تله. اوس په دې باندې ما روغه افسانه لیکل یا دې شعر د تصور لاندې. نو دغسې ځینې واقعیات چې کوم دي د معاشرې، هغې له یوه داسې لار په کار ده چې هغه په نثر کې هغه راکید شي. نو د نثر بیا ډېر ضرورت دی. د شعرونه موږ دا خبره اورو ځکه چې د حمزه بابا یوه نثري لیکنه ما لوستې وه چې په هغې کې یې لیکلي وو چې د نثر ډېر کمای دی. نو د هغه نه دا سلسله را روانه ده. نو نثر کمای دی، باید چې په نثر کې کار وکړلی شي. څه به مینوالو ته زموږ ډالۍ کوي؟ خبرې به روانې وي او څو کوسچنې وي، نور هم سوالونه؟ بالکل ضرور. مینوالو له بې ځایه سره یو غزل وورم، وایي چې مطلع یې دو چې نه دي باڼه نه دي تیرې ستنې ګرځوي. وا، نه دي باڼه نه دي، نه دي باڼه نه دي تیرې ستنې ګرځوي، څیره ورته ډېر زړونه لمنې ګرځوي. وا وا، ډېر ښکلی. وتلې په سوره کې چې ورور د لاسه ده، تلې په سوره کې چې ورور د لاسه ده، نه ده د زنګو بیا هم مچنې ګرځوي. وا وا وا، ډېر ښکلی. و خوب کې و چې کړې یې پر یار د مخ خولې، خوب کې و چې کړې یې پر یار د مخ خولې، ځکه لیونې زلفې خیرنې ګرځوي. بیا وایه نسیم صاحب. مننه. خوب کې و چې کړې یې پر یار د مخ خولې، ځکه لیونې زلفې خیرنې ګرځوي. و ګونګه پیری ناسته ده د ټول ولس په خوله، ګونګه پیری ناسته ده د ټول ولس په خوله، هر سړی په سترګو کې پوښتنې ګرځوي. واه واه، ډېر ښکلی. وخته چې به ما په منتونو راغوښتل، وخته چې به ما په منتونو راغوښتل، هغه اوس په ما پسې بلنې ګرځوي. و څه ګیلې په زړه نسیم شته نه وي اشنا، و څه درته په زړه ډېرې زنډنې ګرځوي. بیا وایه نسیم صاحب. مننه. څه ګیلې په زړه نسیم شته نه وي اشنا، و څه درته په زړه ډېرې زنډنې ګرځوي. ډېر ښکلی، ډېر مزیدار. نسیم صاحب یو غزل وي نه بل هم اورو. بالکل غزل به یې ته وورم چې ځکه خو په لارو کې برسیره ده، ځکه خو په لارو کې برسیره ده، و لار د میخانې په جومات تیره ده. واه واه، ډېر ښکلی. و سوره مې په سر که د ادې نشته، سوره مې په سر که د ادې نشته، بیا یې هم دواره نه چاپېره ده. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. و څومره مې چې مخ ترې اړولی دی، څومره مې چې مخ ترې اړولی دی، هومره مې قسم دی دنیا ډېره ده. واه، ډېر ښکلی. و هغه چې زه په یاد کې نه راځم، هغه چې زه په یاد کې نه راځم، خدای ګوښه مې یو ساعت له هیره ده. واه واه، ډېر مزیدار، ډېر ښکلی. و لا به یې چمخ نسیمه نه لیدو، لا به یې چمخ نسیمه نه لیدو، لا اوس د هوس په جال کې ګیره ده. ډېر ښکلی، ډېر مزیدار. د چا نه ډېر متاثره یې؟ د وخت چې کوم دی په تلیو شعراو کې خو زه خپل پیر و مرشد حمزه بابا ګڼم. ټیک. بیا د هغې نه بعد چې کومه سلسله کې بیا چې د چا نه زه ډېر متاثره یم په تلیو شعراو کې چې مو خوښ دی، نو هغه یو استاد خبر افریدی دی، پروفیسر رحمت الله درد صاحب دی. او بیا په د دور حاضر د عصر چې کوم مشران شعرا دي په دغو کې چې چا نه زه متاثره یم، نو کیسر افریدی او محترم درویش دورانی صاحب، زه ډېر متاثره یم، ډېره شاعري یې لولم، مطالعه یې کوم. دا سمر به داسې کیسه وه چې په کال 2002-3 خبره ده چې ما بیا داسې لیکنې کولې. هغه وخت بیا ما هغه لیک خو څه ځای شوی و، لیک نه و، بس هسې خبرې دي باقاعده توګه چې بیا کله ما آغاز وکړو. کال 2009 و، و د کال 2009 نه په باقاعده توګه لا تر ننه چې کوم وضاحت وشو، دومره لیک ما کړی دی چې کوم وختي تاسو ډېر کار دې کړی ماشاءالله. په اخر کې مینوالو ته به څه پیغام ورکول غواړې؟ پیغام خو سمر بای اکثر چې زه یې چا نه پوښتنه وکړم هغه دا خبره کوي چې د پوهانو کار وي. جی
خو زه اکثر یو پیغام ورکوم و هغه دا وي چې د ستر ادبي لارښود د خپل پیر و مرشد د حمزه بابا یو شعر هر ځای کې پیغام په توګه ویایم چې ارشاد هیڅ اسره مې بې له خدایه پاتې نه شوه چې مې غیرو ته اسره کړه بیا بیا سرې سرې شو شو نو موږ به خپل د پښتو ژبې خدمت لپاره په خپله ملا تړو ډېر ښه غیر کله هم نه غواړي چې پښتو ژبه د پرمختګ وکړي دا د ارتقا په لور روانه شي هغه یې دې د پرېوتو کوشش کوي که چیرې بیا موږ د دې ذمه په غیرو ته وسپارله نو دا ژبه نور هم رانه لویږي نو باید چې دا موږ نورو ته ونه سپارو چې د هغې خدمت مې په خپله وکړو او په خپله ورته ودرېږو نو دا مې په خاصه توګه پښتنو ته دا یو د زړه کومې پیغام دی چې د پښتو ژبې خدمت له په خپله ودرېږي د مینې ورورولۍ د یووالي او د اتفاق د سوري لاندې په یو ټغر د کښېني او د دې د پرمختګ کوشش ته وکړي چې دا ژبه د ګوټې او د تجارت ژبه وګرځي ډېره مننه د وخت راکولو یو جهان مننه ډېره مننه سمر صاحب د تاسو زه ډېره مننه ادا کوم ډېره مننه ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ ملګریو دا و ډېر محترم ډېر ښه لیک کوي په پښتو مین دی د باړې سره تعلق لري نسیم افریدی صاحب چې د هغه په ژوند فن او په ادبي خدماتو مختصره شان ادبي مرکه مشتمل وه انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي مرکې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې دمه خپل کوربه سمر افریدی درنه غواړي د محترم نسیم افریدي سره اجازت چرته چې وی ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په